ګناهونه د لاهور په ښار کې کیږي. ګناهونه د لاهور په ښار کې کیږي. ګناهونه د لاهور په ښار کې کیږي، خو عذاب په پښتونخوا راځي. حیران یم تا نه څه پرده ده رب ته هم ورتګ دی. ستا نه څه پرده ده رب ته هم ورتګ دی. د سپین مخو سم شوکي موایزه ډېر علي دا بیا ووایه تا نه څه پرده ده رب ته هم ورتګ دی. د سپین مخو سم شوکي موایزه. سلامونه مینه ستړي مه شئ. هرکلی درته وایم د بادام وطن چینل لیدونکو موږ نن یو بل بانډار لرو د زما او د فیصل ظریفي په کوربتو باندې به د جان ضمیر شینواري سره بانډار وي. هغه څوک چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات تاسو دی لیدلی ده که څه هم هلته د شعرونو دیکلوما تر ډېره پورې په خفګان باندې راڅرخي یو ډول خواشینی ښکاري. نن غواړو چې لږ څه راڅه ومخندو بانډار هم ورسره وکړو. موږ لرې سیمې ته راغلي یو تقریبا مومندرې ته راغلي د سیند غاړې ته او دلته غواړو چې بانډار وکړو. اول ضمیر صاحب ته ستړی مه سئ. خیر اوسې بادام صاحب قربان تاسو ته هرکلی وایم چې زموږ علاقې ته راغلي یاست. ډېره زیاته مننه که درمن شئ هر قدم هم په نیکیو کې حساب شه. الله خوشحاله وباد لره. ډېره مننه فیصل ستړی مه سئ یاره. ډېره زیاته مننه احمدزی صاحب. سلامونه تاسو ته جان ضمیر شینواري صاحب ته او د بادام او وطن یوټیوب چینل ټولو درنو لیدونکو ته هیلهمند یم چې ټول به روغ او جوړ یاستئ او ډېر خوښ یم چې په ننني ادبي بانډار کې راسره جان ضمیر شینواري صاحب میلمه ده. ډېر مزه خو به دې باندې وکړي چې د ده خلک هغه سن عمر ته ګوري بیا هغه نه وروسته چې غمجن شیان دی ورته وایي نو خلک وایي چې دا خو اشوکۍ سم صحیح ځپلی ده. شینواري صاحب مین شوی یارې بادام صاحب که درته ووایم که نه چې داسې خبره ده چې مینتوب پورې نه ده. داسې څوک چې هغه مینه چا نه وي کړې او مینه نه کوي که نه هغه خو هېڅ ژوند نه شو او بې مینې ژوند چې دی دا بې خونده دی. تا یو خبره وکړه زمون به د خوشحالۍ شعرونه تېنارو د چا په زړه باندې د دې پورې غر که درته غمونه پراته وي نو بس د خوشحالۍ شعرونه ووایي. دا ډېره ګرانه خو بسي خو اصلا مونږ وایو که د خپل کلي کې دی څه خوشحاله اوسي ځکه یو مسافرۍ نه بېرته راګرځېدلی ده خپل کور کلي کې ده ممکن یو څه آرامه سوی. شاعر یوازې د ځان دپاره شاعري نه کوي د نورو خلکو دپاره هم کوي او دا به د ضمیر شینواري صاحب نه واورو. لومړی به ښه خبره دی چې ډېری خلک به د جان ضمیر شینواري صاحب له ژوند نه ناخبره چې د کوم ځای ده د کومې سیمې ده که څه هم دی په ټولنیزو رسنیو کې راښکاره شوی ټیک ټاک یعنې شارټ ویډیوګانې کړي د ده له ژوند نه ناخبره دي. که پیل کې ضمیر شینواري صاحب د خپل ځای منطقې په اړه باندې وغږېږي لیدونکي به هم خوښ وي او په اړه به معلومات زم لیوالی یم ډېر به ښه سي چې ته خپل هغه معرفت خپله د وطنوالو ته وکړي. مننه. زما نوم جان ضمیر دی او په قوم شینواری یم او ادبي نوم چې دی هغه فقیر دی. زه د دوربابا ولسوالۍ ولایت ننګرهار دوربابا ولسوالي او د ګوړکو یا څصوبي د کرې سره تعلق لرم. زه د هغه ځای یم. ډېر ښه یوه سولیدلې پوښتنه ضمیر صاحب چې له ډېرو شاعرانو نه کېږي هغه په سر کېږي څنګه د شعر و شاعرۍ ته مخه کړه او قلم دې راواخیسته؟ ظریفي صاحب ښه پوښتنه مو وکړه. شعر سره زه ډېره زیاته مینه لرم او په شعر کې زما په شعر کې که زیات وګرځې نو د مسافرو درد پکې پروت دی. مسافري ډېر ګران شی دی نو بل په وطن هم مین یو په وطن کې دا ناخوالې چې وګورو دا حالات چې وګورو نو دا هم په شعر کې رانغاړو نو بس راغلو شعر ډګر ته بس وملیکه خیر شعر ته ورننوتو چې دومره ولوسته دومره مینه ورسره لرله نو بس شعر خو دومره ګران کار نه دی. فکر غواړم چې مجلس ته مور سره وکړو لږ څه ترې وامرو یو شعر نه شعرونه دا د خبره وکړه. شینواري صاحب لږ څه راته واوروه ملګري به ډېر تلوسه کوي چې باید ستا له خولې ستا په انداز باندې مین خلک یو څه تنده خړوبه کړي. سمه ده. بادام صاحب د غزل نه مخکې یو څو شعرونه سره شریکوم چې نه ملایم نه مفتی مواعظه په تقلید د خوږ نبي مواعظه او تا نه څه پرده ده رب ته هم ورتګ دی. ستا نه څه پرده ده رب ته هم ورتګ دی. د سپین مخو سم شوکي مواعظه ډېر علي دا بیا ووایه تا نه څه پرده ده رب ته هم ورتګ دی. د سپین مخو سم شوکي مواعظه او معاملې د زړونو ټولو په یو شان دي. معاملې د زړونو ټولو په یو شان دي. ته که شیخ یې
زه صوفي موایزه ډېره مننه. او شعر دی چې نصیحت نه دی انکار کولی نشم، نصیحت نه دی انکار کولی نشم، ستا د فکر همغږي موایزه. ډېره مننه. او راځمه نوي غزل ته چې چا اورېدلی هم نه دی او اصلاح کړی مې هم نه دی. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شي چې لوی سړی یم ژړا راځي حیران یم. لوی سړی یم ژړا راځي حیران یم، په خپل ځان پورې خندا راځي حیران یم. او دواړه لاس رب ته پورته کړم چې غرق شي، دواړه لاس رب ته پورته کړم چې غرق شي، خو په ژبه مې دعا راځي حیران یم. او شعر دی چې بیا لمدې زلفې ولاړه ده که څنګه، بیا لمدې زلفې ولاړه ده که څنګه، بیا لمدې زلفې ولاړه ده که څنګه، جنتي غوندې هوا راځي حیران یم. او د سبا وعدو دې کړم سپین ګیری، د سبا وعدو دې کړم سپین ګیری، چې به کله د سبا راځي حیران یم. او شعر دی چې ګناهونه د لاهور په ښار کې کیږي، ګناهونه د لاهور په ښار کې کیږي، ګناهونه د لاهور په ښار کې کیږي، خو عذاب په پښتونخوا راځي حیران یم. دا خو بیا ووایه. مننه. ګناهونه د لاهور په ښار کې کیږي، خو عذاب په پښتونخوا راځي حیران یم. لوی سړی یم ژړا راځي حیران یم، په خپل ځان پورې خندا راځي حیران یم. بادام یو بل اورم هغه د څرنګه خفګان دی، هغه یو وړوکې ټوټه ده، ادبي ټوټه ده چې نن مې بیا زړګی خفه دی، نن مې بیا زړګی خفه دی، نن مې بیا زړګی خفه دی، نن مې بیا د ژړا ورځ ده، نن مې بیا زړګی خفه دی، نن مې بیا د ژړا ورځ ده، درست وجود مې په لړزان دی، په ما بل رنګه خفګان دی، په ما بل رنګه خفګان دی، نن مې بیا د ماتم شپه ده، تنهایی مې میلمنه ده، لوند په روح کې مې ګریوان دی، په ما بل رنګه خفګان دی، په ما بل رنګه خفګان دی. ډېر علي ظریفي صاحب تا نه به څه اورو؟ زه خو ډېر هم چې ضمیر شینواری صاحب زموږ میلمه ده، بدرګه ورسره ښه ده، بدرګه ورسره کوو، د ده به یوه نیمه پوښتنه هم کوو، بیا به موږ هم ورسره غاړو. ضمیر شینواری صاحب سوچ او فکر دې کړی اوسېرم یو وخت به دومره مینوال ولرم، زه چې ګورم تر ډېره پورې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر مینوال لري، کله د ځان په داسې فکر کړی چې زه به هم دومره مینوال یو وخت ولرم؟ ظریفي صاحب بیخي مې دا سوچ دا فکر هم نه و کړی چې زه په خپله بار وایم چې زه خپل شعر ته ما شعر نه دی ویلی، او البته که د غږ مینوال لرم نو دا ممکنه ده. ما نه دا سوچ کړی و چې زه به دومره مینوال په کوزه پښتونخوا کې او په لوی افغانستان کې پیدا کړم، او بس د پښتنو مینه وه، ډېره زیاته مینه یې راکړه، او د ټولو نه جار شم، او ډېره زیاته مننه تر کومه چې زما غږ خوښوي، زما شعر خوښوي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. د احمدزي صاحب غوښتنه ده کله کله خو موږ ته یو ځای ډیپلوما هم کوو، خو که چېرته غاړه را سره وړی بیا یو غزل دواړه راته باید چې زه په د بادام صاحب په مینوالو باندې هم غږ وکړم. ظریفي صاحب ډېر خوږ غږ لري، زه یې په خپله مینوال یم چې رښتیا ورته ووایم، زه یې مینوال یم او ډېر دروند او ډېر ښکلی غږ لري او ښایسته ډیپلوما کوي. نو ارشاد ظریفي صاحب اورو. ډېره مننه. که څه هم داسې ساحې ته راغلي چې نه انټرنېټ ته لاسرسی است او نه دغه ده، خو څه چې هغه به وړاندې لیدونکو ته چې دې فیصلې د خپل ضمیر ته ژاړم، دې فیصلې د خپل ضمیر ته ژاړم، ټوله شپه ویښه ستا تصویر ته ژاړم. ډېر ښه شعر دی. یم لا جوابه د تقدیر د وړاندې، یم لا جوابه د تقدیر د وړاندې، څه لیونی یم چې تدبیر ته ژاړم. شو دړې وړې د خیالونو محل، شو دړې وړې د خیالونو محل، د بیګاني خوب دې تعبیر ته ژاړم. ګرانه چې نوم درې پرې لیکلی زما، ګرانه چې نوم دې پرې لیکلی زما، په دنګه غاړه دې زنځیر ته ژاړم. ګرانه
چې نوم دې پرې لیکلی زما په دنګ غاړه دې زنځیر ته ژاړم دا به تر کومې را بهیږي په مخ دا به تر کومې را بهیږي په مخ د خپلو اوښکو دې بهیر ته ژاړم د نادیې سپوږمۍ باغي قسمته د نادیې سپوږمۍ باغي قسمته څو به د غم دې لوی جاګیر ته ژاړم همدغه مخې ته و نو له ضمیر شینواري صاحب څخه به ډېر اورو قربان شینواري صاحب نوبت تا ته بیا راغلی د غواړو تا نه یې واورو ښه زه به یو غزل د سره شریک یم دا هم نه وی دی تقریبا چې اوس مې لیکلی دی چې د چا چې لونه په قسمت هم نه وي د چا چې لونه په قسمت هم نه وي په هغه کور د خدای رحمت هم نه وي ډېر علي د حالاتو مطابق مننه او چا نه چې مور راضي وي پلار راضي وي چا نه چې مور راضي وي پلار راضي وي هغه بنده دومره بدبخت هم نه وي ډېر علي او شعر دی چې د جهنم نه هم یریږم مګر د جهنم نه هم یریږم مګر جنت تتله به دومره سخت هم نه وي ډېر علي ډېر منظر حالاتو مطابق داسې خاموش ځای ته کډه وړمه داسې خاموش ځای ته کډه وړمه چېرته چې شور او شرارت هم نه وي او ترجماني چې د ولس ونه کړم ترجماني چې د ولس ونه کړم زما د شعر به څه ارزښت هم نه وي مننه او شعر دی چې مالدارو اور هم په اوبو بلیږي مالدارو اور هم په اوبو بلیږي بیا د بېوسو دومره بخت هم نه وي او شوقي سړی یم په ښکلو مړ یم شوقي سړی یم په ښکلو مړ یم مړه د شوق خو څه قیمت هم نه وي ډېر علي دا بیا وویله شوقي سړی یم په ښکلو مړ یم مړه د شوق خو څه قیمت هم نه وي بېشکه ډېره مننه ډېر علي دا ډېر ضمیر صاحب چې سهار کې مې اعلان د جنازې شي بادام وی چې سهار کې مې اعلان د جنازې شي زور بدر نکړي چې بند شمارې شي د کټ څنګ کې دی ادې را سره کینی د کټ څنګ کې دی ادې را سره کینی نور څوک نه غواړم چې ما ته رانږدې شي خدای مکه ضمیر صاحب یو اورېدونکي درنه پوښتنه هم کړې وه هغه پوښتنه زه بیا تکراروم چې خپل شعر سره دې کله ژړلي دي چې داسې شعر لیکي یا غزل لیکي او هغه حالات تا وژړئ یارې داسې وړې ټوټې لکه دا مخکې چې کومه وړه ادبي ټوټه وه نو دا شعر چې کله ما ویلی دی په هغې وخت کې هم ما داسې لږ ډېر ډېرې اوښکې رانه تویې شوي یو نیم شعر ته بیا په مسافرۍ کې سړی ډېر احساساتي وي او وطن یادېږي که نه ډېر نری شي نو باور وکړه چې داسې وخت راغلی چې خپل شعرونه مو کله کله ژړلي هم دي ډاډ او دا دم څوک نه وي ځان ته یې بل زه په داسې هېواد کې اوسېږم چې کویت کې اوسېږم او په هغې کې ادبي محفلونه نشته بنډارونه نشته بهیرونه نشته داسې ټولنې نشته او نه شاعران پکې داسې خاص شته چې څوک دي هغه هم کیمرې مخې ته نه راځي ما څو وارې هڅه کړې چې زه ورشم هغه ملګرو ته چې کیمرې مخې ته یې راولم خو نه راځي نو زه ډېر بل شان هېواد کې اوسېږم نو په دې وجه باندې ډېر صبر او استقامت غواړي خدای دې باهمته که ښه یو بل دغه ته به ورسو بل دغسې شعر چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر زیات مشهور شوی بالخصوص په ټیک ټاک کې هسې ډېر زیات خلکو خوښ کړی هماغه ووایه چې لیدونکي وګوري هغه یو څو شعرونه راته یادېږي چې سر یې لایخی نه وي غر وده شي سر یې لایخی نه وي غر وده شي او بېغمه خلک داسې زر وده شي او څوک چې په مړوند څوک د دلبر وده شي دا سړی څومره بختور وده شي او یو شعر مې ډریورانو ته ډالۍ کړی و د غټو ګاډو ته چې هغو ډېر خوښ کړی و چې د ډریور د ژونده څوک خبر دي د ډریور د ژونده څوک خبر دي ستړی ستومانه په بمپر وده شي او یو شعر بل و چې دا ستا د پاره خو صدام غوندې وزیر پکار ده او هغه شعرونه هم دي هغه داسې و چې بس نه مې ته پکار یې نه مې ستا تصویر پکار دی ما له دا ستا بې وفایي باندې یو ویر پکار دی او یې هسې نه بیا په چا مین شم په یو بل بې ننګه هسې نه بیا په چا مین شم په یو بل بې ننګه
ماله تړل پکار دي ماله یو زنځیر پکار دی ډیر علي او شعر دی چې افغانستان خدای کو بل رقم ته نه جوړیږي افغانستان خدای کو بل رقم ته نه جوړیږي دا ستا د پاره د صدام غوندي وزیر پکار دی ډیر علي مننه او رنځوره مور می جړېدا په چغو چغو ویلې رنځوره مور می جړېدا په چغو چغو ویلې زمانه لري مسافر زما فقیر پکار دی ډیر علي ډیر یو ښه منظر ډیر مننه ظریفي صاحب ته څه لرئ زه خو لرم ډېر مونږ چې بیا به ټول برخوال مونږ سو بادامه ته به راسره سې لکه مېلمه ناستې اوس دې مو نه وي زه کله چې ځینې بنډارونو کې زه دغه یم دا راحت او ارامه یم خپله نه غواړم پکې وغځېږم کنې خبرې ډېرې راسره وي خو مهم هغه څه دی چې ملګري غواړي واوري دواړه یو ګډه ډیپلوما داسې وکړي راته یو مزېداره ارشاد اوریدل نوی یو کې تکراري خو ډېر ښه مزه به وکړي یو ګډه ډیپلوما راته وکړي دواړه یې ووایي یو ځای یو غزل ډېر ښه به ولګېږي بس پیل بیا نو ضمیر صاحب وکړي زه ورسره نور بیتونه بدرګه کړم هوایي چې د همغې نه پس مې رنګ زیړ شو د مخخې نه پس مې رنګ زیړ شو قیامت رقم یې غېږ کې ونیولم د زلزلې نه پس مې رنګ زیړ شو او ومې کړه ستا د بېننګۍ تماشا ومې کړه ستا د بېننګۍ تماشا د تماشې نه پس مې رنګ زیړ شو او ضمیر صاحب مور ته مې ستا نامه له خولې ووته بادامه مور ته مې ستا نامه له خولې ووته ستا د نامې نه پس مې رنګ زیړ شو توره کړه غم د بېسودوال کواره د کوارې نه پس مې رنګ زیړ شو ډېر علي ډېر علي نو ضمیر صاحب څه نوي ته راته لرې که نه خپل غزل وي که د بل چا د چا شاعري ډېره اورې او ګورې داسې زړه ته د کومې وخت لوېږي والله چې بادام صاحب که رښتیا درته ووایم که نه چې څوک ښه شعر لیکي زما خوښېږي زه یې اورم په شوق یې لولم نو ډېر شاعران دي ډېر زیات دي زه به تا ته کوم کوم وښیم نو چې اوس یې درته نامې اخلم تر سبا پورې بیا نامې خلاص نه شي د یو بختور شعر موږ ته اوس ووایه چې ښه بختي شاعر به کومې وي چې هغه دغه دې برنامه کې شعر د هغه وویل سي یاره زه به د جاوید شاه درمان صاحب څو شعرونه سره شریک کړم ډېر به ښه سي چې ما نه د مات زړه ته پوسونه کوي ما نه د مات زړه ته پوسونه کوي دا خلک څومره ګران سوالونه کوي واه ډېر علي او وایي چې زه چې اتبار باندې خوړلی یم چا هغه 15 وخته منځونه کوي او یو څو شعرونه نور را یادېږي چې په نوم د بل وي خو مین وي وظیفې هم نسی په نوم د بل وي خو مین وي وظیفې هم نسی په محبت کې خلک زنه نسی خپې هم نسی ډېر علي ډېر علي او وایي چې هغه زما د زړه کعبه چې ورانه کړې ده چا هغه زما د زړه کعبه چې ورانه کړې ده چا زه خبر شوی یم هغه سړی روژې هم نسی ډېر علي ډېر او علي راځم زه به یو خپل یو غزل در سره شریک کړم مهرباني چې خط ته څه وایې چې څه پکې ورچوم زه چې شعر لیکم خواږه پکې ورچوم او یو انځور مې ستا د سترګو تیار کړی یو انځور مې ستا د سترګو تیار کړی ته لږ صبر شرانجه پکې ورچوم او مننه او دغه یو عادت ښه نه وینم په ځان کې دغه یو عادت ښه نه وینم په ځان کې ښکلي ګورم او زړه پکې ورچوم ډېر علي ډېر علي ډېره مننه او شعر دی چې شعر مې ملوله زاهده خفه نه شي شعر مې ملوله زاهده خفه نه شي د ساقي د لاس ترخه پکې ورچوم ډېر ښه او چې مکته دې پرې درنه ښکاري فقیره څو لفظونه پښتانه پکې ورچوم ضمیر صاحب په شعر کې په کوم فورم کې ډېر زیات کار دی کړی که سم ځوان شاعران غزل ډېر زیات لیکي تاسو په غزل برخه کې ډېر کار کړی نظم کې کوم کې شعرونه خو ډېر زیات موږ ته چې څومره معلومیږي لیدونکي هم باید خبر شي کومه برخه کې ډېر کار تاسو کوئ ظریفي صاحب ما زیات کار په غزل کې کړی یو څه نظمونه لیکلي دي خو بیخي کم دي او یعنی زیات کار ما په غزل کې کړی او غزل ما خوښ هم دی زما د خوښې صنف دی بلې او د کتابونو د چاپ باره کې به هم ورته ووایو چې کوم چاپ شوی که نه لا پاتې دي را روان دي تیار دي چمتونه یې ورته نه بادام صاحب ما سره مواد شته دی ښه ډېر دي را سره کتاب ته ما اوس فی الحال اراده داسې نشته
چې زه د دې غزلو اصلاح وکړم، د دې شعرونو اصلاح وکړم، دا بیا چاڼ کړم، دې کې د معیار شعرونه، معیار غزلې زه راپورته کړم او یو کتاب تر چاپ کړم. نو داسې یو وخت به راشي انشاءالله، لرې نه ده چې زما کتاب به چاپ شي او ستاسو غوندې مینوالو، ادبزوکه او هیوادوالو مخې ته به کېښودل شي نور به انشاءالله. څومره ضمیر صاحب د غزلونو او ټول چې مکمل تاسې نظمونه لیکلي، څومره اشعار به هم لیکلي؟ یاره تقریبا چې د 500 نه بره دي، تعداد یې راته نه معلومه، د 200 نه لاندې تقریبا د دې په منځ کې دي. یعنې په 600 شعرونو کې تا لا تر اوسه هم زړه دې نه ده ښه کړی چې کتاب چاپ کړي؟ و بېشکه ظریفي صاحب تر اوسه پورې ما داسې اراده نه ده کړې چې زه ما درته لکه په ړومبۍ کې وویل چې د دې زه اصلاح وکړم بلې او ادیبانو ته یې کېدم، شاعرانو ته یې کېدم. همداسې خو په سوشل میډیا ډېرو خلکو سره اصلاح کړي دي، بلې د واتساپ د لارې، د مسنجر د لارې ډېر اصلاح شوي هم دي، خو بیا هم زه اصلاح غواړم. یوه کره کتنه غواړي، یوه کره کتنه چې باید د کتاب هغه اصلي معیار ته ور جوړ کړي. بلې خدای دې په خیر لره، مننه. داسې به وکړو چې په خپلو شعرونو کې که څه هم شعر د یو شاعر فصل هغه ته ټول ډېر ګران وي، د چا خبر د زړه په وینو باندې شعر لیکل کېږي، شاعران ډېر په خپلو شعرونو کې داسې کوم شعر ځای تا ډېر زیات خوښېږي؟ یو غزل شته را سره، که غواړئ چې د سره شریک هغه شریک را سره چې خپرونې که وروستۍ چېرته شېبې بادام دي. وخت راکړي نو بیا نه به نه واورو. نه، دا ډېر ښه ده. زه هم غواړم چې دغه ما ویل چې د زړه څه ستا هغه باید ووایې راته. بلې نو بس سوال همدا و. سمه ده، دا غزل به سره شریک منمرم په غرغره د لوېدو دی او بېشکه. او وظایم هم لرې دی، زه به ځمه کور ته هم. صحیح، تاسو ته پته ده چې صحیح، زه مسافر یم. نو هغه غزل څه داسې و چې وجود کې مې زخمونه سړي کې دي جانانه، اها دردونه په ژړا دي کریکي کریکي دي جانانه، ډېر علي. امید لرم باور لرم چې ته به مې نصیب شي، نیولې مې د خدای سره اړیکې دي جانانه. واه ډېر علي. او حالونه چاته مه وایه، اعتبار په چا ونه کړې، واه واه د عشق پردې ورېخم غوندې باریکې دي جانانه. ډېر علي. او شعر دی چې والله که پښتانه په ګنډتار څوک رانه بیل کړي، والله که پښتانه، والله که پښتانه په ګنډتار څوک رانه بیل کړي، زمونږ د رګو وینې شریکې دي جانانه. دا بیا راته ووایه. مننه. والله که پښتانه په ګنډتار څوک رانه بیل کړي، زمونږ د رګو وینې شریکې دي جانانه. او چې چیرته په پالګر مې پال کتلی دی نو وایي فقیره ستا تندي کې تشې لیکې دي جانانه. ډېر علي. خدای دې قسمت ښه کړه. مننه. مننه. خوشحاله اوسئ. ظریفي صاحب بنډار به لنډ کړو او نور به پای ته ورسوو. د شینواري صاحب وروستی پیغام به هم ملګرو ته، مینوالو ته، وطنوالو ته، پښتنو ته واورو چې دی څه وایي، د پیغام به واورو. قربان زما ټولو هیوادوالو ته، که لر پښتانه دي که بر دي، ټول د خدای سره په یو اتفاق کې او ټولو ته زما دا پیغام دی چې یو موټی شئ، یو قوت شئ، مینه خپره کړئ، د نفرتونو نه ډډه وکړئ. نفرتونه او جنګونه بچي زیږئ، نو مهرباني وکړئ جنګونه او نفرتونه مه خپروئ. ډیره مننه لیدونکو د بادام او وطن یوټیوب چینل له درنو لیدونکو چې تر دا مهاله موږ وزغملو، که څه هم له موږ سره ډېرې پوښتنې وي، غوښتل مو چې له ضمیر شینواري صاحب څخه ډېر زیات شعرونه واورو، خو دا چې له هر چا سره وخت دومره نه وي، نو شارټ راغلو د ضمیر شینواري پیژندنه مو تاسې ته وکړه چې دی د کوم ځای ده او له ده څخه هم شعرونه واورېدل. له احمدزي صاحب څخه ځانګړې مننه کوو چې له ښاره تر دغه ځایه ځان په عذاب کړه، او ضمیر شینواري صاحب څخه هم مننه چې داسې منځمهالې ساحې ته راغی او دغلته هم د سیند په غاړه کې تاسو لپاره مرکه چمتو کړه. نو احمدزی صاحب زما له طرفه د خدای په امان تاسې که وروستۍ خبرې کوئ نو مهرباني. ډېره مننه چې مجلس ته راغلی او بنډار مو راسره وکړه، ډېر موږ هم ورسره فکري ارام اوسو. خیر وسې هیله مې دا ده چې ملګرو باندې هم ښه ولګېږي او دوی هم خوند ترې واخلي، او که دغسې بنډار ته بیا هم د دوی اراده وه په اسانۍ سره کولی سړی را پیدا کړو. که موږ دی نشي راتللی، موږ هم پسې ورځو، ځای موږ ته معلوم سوی ده، خو سړی په جلاوطنۍ کې وي ډېری وخت، او دغه ټول ټکانونه جلاوطنۍ د غربت د بدو حالاتو له وجې نه دي چې یو سړی دومره سوخته شاعري ته مجبوره کوي. مننه چې را سره وې، ملتیا مو کوله. ښه وختونه، ښې چارې، د الله په امان. بای بای.